که یو کس د پیغلې جنۍ سره واده وکړي او باکرې سره او بیا د واده په شپه باندې حالت د کوروالي کې دی هغه څه محسوس نه کړي چې څنګه د پیغلې جنۍ ووایي څه کول پکار دی ښځه پرېښودل پکار دی که څنګه محترمه په دې خبره باید سړی ځان پوه کړي چې د بکارت چې د زنانه حکم دی دا په ډېر معمولي شي سره د منځه ځي کله چې د زنانه باندې مریضتیا یو دم راشي ماهواري مریضتیا هغې سره هم دا د منځه خو ډېر معمولي غوندې پرده وي هغې سره هم دا د منځه ځي یو زنانه دروند شی اوچت کړي هغې سره هم دا د منځه ځي ټوپ ووایي راوغورځېږي یو وران ګزار وخوري هغې سره هم دا د منځه ځي نو دا څنګه سړي له پته ولګي چې نعوذ بالله دې زنانه به چا سره بدکاري کړې وي یا دې باندې سړی بدګمانه شي هېڅ دلیل پرې نشته دی نو لہذا داسې خبرې نه ښکاره کول پکار دي او نه دې پسې ګرځېدل پکار دي بلکې دا ضرور نه ده چې یو زنانه بکارت نه وي نو دې چېرته بدفعلي چا سره کړې وي نو هسې شکوک شبهات دې نه کوي سړی د دې نور ډېر وجوهات دي چې په هغې سره دا د منځه ځي نو خپله ښځه ده نکاح کړې ده او خپل ژوند او زندګي دې ورسره تېروي غلط شکونه دې پرې نه کوي او دا هېڅ جواز نه لري چې سړی په دې باندې ښځه باندې شکونه وکړي او یا هغې له څه تکلیف ورسوي یا طلاق ورکړي یا یې پرېږدي ښه دا غلط خبره ده چې خلکو کې مشهوره ده چې ولا جو زنانه بکارت زایل شوي دي به خامخا چې ته بدفعلي کړې وي